سلامونه ګرانو دوستانو، هیله ده چې جوړ او روغ وئ. دوستانو، زموږ د ګټونکي یا د کیمې خواهد که برنده شود پروګرام یا هغه برنامه مو چې تاسو ته په 15 ورځو کې په نظر کې نیولې وه، هغه کې اوس ځنډ راغلله، ځینې مصروفیتونه وو. دوستانو، نن غواړم ګټونکي چې څوک شوي دي هغه اعلان کړو، خو مخکې د هغې دوې درې خبرې دوستانو تاسو سره لرم. دوستانو، اول دا چې بعضو دوستانو چې ګډون کړی وه، واقعیت زموږ هغه هیله چې وه هغه یې پوره نه کړله، ځکه زما هیله وه چې واقعیت یو رقابت وشي یو په منځ کې د دوستانو، او هغه دوستان چې واقعي ډول یوټیوب لري هغه ور وغواړي لایک کړي د دې کمنټ چې دی. خو داسې دوستان دلته وو، بعضې دوستان نومونه یې نه اخلم، چې خپل چینلونه یې څو دانې جوړ کړي دي یا څو دانې د چینل یا د یوټیوب چینلونه یې لرل، د هغې په وسیله یې د یوه موبایل نه څو لایکه خپل هغه ته ورکړي وو کمنټ ته، چې دا د موږ په وړاندې یا هغه کوم هغه چې لرو تګلاره او هغه خبرې مو چې کړې وې د هغې خلاف کار دی. دوستانو، نو د همدې امله مو هغه څوک نه ګټونکی اعلانوو، که چېرې واقعیت دوی رقابت کړی وای یا دوستان یې راغوښتي وای په رښتیني ډول، حداقل یو منشن یې هم نه لرله. تاسو فکر وکړئ د ټول د یوه موبایل نه ته یوټیوب موږ ته مسیج راکړله چې د یوه موبایل څخه څو لایکه ستاسو کمنټ اخیستي. نو په دې برخه کې دوستانو هیله ده چې داسې ونه کړئ، چې هر څومره خپل حقیقي دوستان هم وي هغه راوغواړئ، ورته ووایئ چې ستاسو کمنټ ته لایک ورکړي. نو اوس دوستانو راځم د ګټونکو، موږ هغه دوستان نه ګټونکي نه اعلانوو دوستانو، ځکه چې دوی هغه خبرې مو چې کړې وې هغه په نظر کې نه دي نیولې، بس په یو څو دقیقو کې خپل لایکونه زیات کړي وو. نو اوس راځم چې څوک ګټونکي شوي دي. دوستانو، موږ د 500 افغانۍ ګټونکی په نظر کې نیوله، خو متاسفانه هغه څوک پیدا نه شول، رقابت یې ونه کړله. نه پوهېږم 500 افغانۍ خو د یوټیوب له لارې چې څو دوستان را دعوتوي هغه لایک ورکړي، یو ډېر اسانه کار دی، خو چا رقابت ونه کړله، او هغه چا چې لایک زیات شوی هغه غیر حقیقي لایکونه وو. نو اوس تصمیم مې په دې ونیوله چې یو 4 ګټونکي د 500 افغانۍ ولیږو. 4 ګټونکي نومونه اوس اعلانوم تاسو ته. اولنی ګټونکی مو چې دی په نامه دی منصور نیازی دی، د 500 افغانیو کریډیټ ګټونکی. دوهم ګټونکی مو چې دی په نامه د صدیه کریمي ده، د 500 افغانۍ کریډیټ ګټونکی. دریم ګټونکی چې دی جاوید وردک په نامه دی، چې هغې ته هم مبارک یم، د 500 افغانۍ ګټونکی. او څلورم ګټونکی هم چې دی د ادیب په نامه دی. نو دغه 4 ګټونکو ته 50 افغانۍ کریډیټ ورکول کېږي. البته که څه هم موږ ویلو چې 500 افغانۍ کریډیټ ګټونکی به هم لرو، خو څوک پیدا نه شول، او هغه څوک هم چې وویل چې نور ګټونکي به هم لرو هغه دغه 4 ګټونکي دي. نو دوستانو، تاسو ته نن بیا هم د ګټونکي په خاطر هغه ویډیو چې چمتو کوو هیله ده چې هغه په هغه کې تاسو ګډون وکړئ، واقعي رقابت وکړئ. تاسو که 15 ورځې په نظر کې ونیسو، یوه ورځ کې یو دوست مو را دعوت کړئ، تاسو ته 15 ورځې کې 15 لایکونه جوړېږي. خالي چې دوست هم وي هغه او چینل ولري، داسې نه چې تاسو خپله چینلونه ولرئ د هغې واسطه د یوه موبایل څخه خلاص کړئ. مننه دوستانو هغه څوک چې ګټونکی شوي دي موږ ته د مسیج وکړي، او یا هم زموږ واتساپ ته دی
ما واتساپ شمیره دی ونیسی هغه کې د زموږ سره ما سره په تماس کې شي بیا کولای شي چې کومه جایزه د هغه ورته ولېږم. زما شمیره ده 0 9 111 بدری هم تکرار میکنم. کسایی که برنده ما شده 4 نفر است، 50 افغانی برش داده میشه که نفر اول به نام منصور نیازه است، دوم صدیق کریمی، سوم جاوید وردگ است و چهارم هم به نام ادیب است. بر چهارشان تبریک میگم. به نمبر که ما میگیم به او در واتساپ ما مسیج کنه یا هم تماس بگیرد، ما برش کردیتش روان میکنیم. نمبر ما 078 777 111 8. تشکر دوستان.